تا یو خور سوال کړی دی د ماهواري بیمارۍ په باره کې او دا مسایل چې دي د حیض ده د ماهواري ده او د میاشتې د بیماري چې راځي په زنانو دا هغه مسایل دي چې یعنې علما دې باره کې وایي چې دا ښه ګران مسایل دي کوشش دا پکار دی د مؤمن دپاره چې د خپل دین نه ځان خبر کړي د دې مسایلو نه زنانو له هم ځان خبرول پکار دي مسلمانانو عام نارینو له هم ځان خبرول پکار دي ولې نارینه ته څه ضرورت دی خپلو بیبیانو ته ویې ښایي بس دغه ضرورت دی بس په ګناه کې واقع نشي بارک الله فیک چې ده ته خو پته ولګي که نه چې دې ټایم کې د ښځې سره نزدېکت صحیح دی که نه دی صحیح که وکم نو څه به یي څه به نه یي چې دی خو خبرې کوي دا مسایل زموږ په ملکونو کې په کتابونو کې پاتې شوي او یې په مدرسو کې بیانې او بهر به په جومات کې نه بیانې ولې وی دا جی باریک دی دا باریک څه دی باریک څه مطلب دی تاسو پوه دي باریک تاسو د باریک ټکی نه دی ویلی نو باریک څه مطلب دی نازکی حساس مسئله دا یو مطلب څه شي حساس دی څه چلوي او په دې کور کې چې دا ډیش پروف دی دا حساس نه دی دا د انډیا دا ډمان چې ګډیږي را ګډیږي پکې او د انګریزان پکې کته بری کېږي او د پښتنو دا ډمان دا حساس دی دا ټیک ټاک دا فیسبوک دا یوټیوب چې راواړی ګوري دا ښځې ګوري دا حساس نه دا په دې بازارونو کې چې د ښځو کم حال دی راشه وګوره دا حساس نه دا د زنانو چې کومې فیشنې راوتي دي کومه بې حیایي خورېږي دا حساس نه خو که چېرته یو عالم خبره شروع کړي د حیض مسله بیانوي یا د زنانه بردي باریکو مسلې راواغستې وي دته بیا دلته باریک رایاد شي دا زما په مخ کې دي څوک وایي چې دا باریک مسلې دي زه ورله سم جواب ورکړم خو چې هلته غریبانان اکثر مولیان د کلیوالو ته ناستي که نه د کلي چې کوم خلک هغوی زمونږ ملا دی زمونږ ملا څه مطلب دی بس زمونږ په لاس کې چې هغوی د دې څه وګوري مولوي صاحب بیا مسله بدلوي اکثر خو ته معلوم هم دی ځکه چې دا راته یو فایده ذکر کړه هر محراب کې ودرېدونکی ګوره عالم نه دا خو جومات دی کله به قاري مخکې کېږي کله به نیمچه قاري مخکې کېږي کله به هسې بناوټي قاري مخکې کېږي کله به یو عام سړی مخکې کېږي نو ته به ټولو ته څه عالم به ورته عالم چا ته وایي چې په قرآن او حدیث پوه هر محراب کې ودرېدونکی په قرآن او حدیث باندې پوه نه دا بدګماني نه ده حقیقت دی دا وړه وړه جوماتونه چې که نه او یا دا وړه وړه قاریان چې په دې کلو کې دا ګورې مولیان نه وي دوی غریبانو ته اکثر یو څو صورتونه یې د قاري پوره نه وي یو څو صورتونه ورته یاد وي بس دغه د جمعې خطبه اکثر هغه هم د کتاب نه کوي او یا که د کتاب نه کوي بس یو دوه درې خبرې یې د کړي په مخه وایي هغه یې دومره ویلي چې هغه ورته سمه یاده شوي او دا خبره زه د سلفي او د غیر سلفي نه کوم دا زه ټولو باره کې وایم دا هم نه چې یو سړي باندې نوم د سلفیت پروت دی دی به مولای غټ خبره د علم ده که سلفي دی او که غیر سلفي دی چې علم یې نه کړی که نه او د علماو سره نه پاتې شوی او بیا د علم په دې میدان کې وروسته بیا نه پاتې شوی دی په مسلو نه پوهېږي دا مسایل چې کوم دي دا
زمونږ د خویندې اکثر زمونږ نه تپوس کوي دا ګوره نه ورځي ابویا ډېرو له نه ورځي او دا پیچیده مسایل دي ګران مسایل دي یعنې ښه تکړه تکړه علما چې کله فقه مسایل بیانوي او د کتاب یا باب الحیض او یا نفاس او دې ته راورسي نو دا وایي ډېر ګران مسایل دي نو دغه غل به بې څه پوه شي نو د هغه سره ښکلې خبره بیا څه ده دا جوی حساس مسئله دی مزه شو مولوی صاحب پکې د بیان نه څه شو خلاص شو دلیل سره باریک دی بعضوی سورة النور مه بیانوه الله اکبر یعنې خلکو د عقل ته ظاهرا اوس د الله کتاب ښه سورة النور په سپیکر کې مه بیانوه حالانکه سورة النور نه سورة یوسف سورة یوسف سورة نور او دا سورة احزاب بعض آیتونه سورة النساء زه به یم چې دا خو سم بیان شي چې پته ولګي د شرعي پردې د حیا د عزت د ستو نو بعض دا مه بیانوه حیران نشي د الله نه خو څوک زیات غیرتي نشته بیا په الله پسې د پیغمبر نه زیات څوک غیرتي شته نشته چې هغوی باندې کړي دي نو موږ څوک یو بلکې اوس د سعودي عرب د علما دي مستقل کتابونه یې لیکلي د زنانو په مسایلو باندې مستقل غوړ کتابونه د زنانو مسایل خو هره مسئلې راغستې او په هغې دلایل ورڅخه خبرې ورته ټول اسانه سوالات جوابات کېږي ټول خلک یې اوري په ټي وي په ریډیو ښځو ته ټلیفون کوي ورته شان ډایرکټ یې تپوس کوي پوهه دي د هغوی هغه زنانه هم پوهه دي او د دوی هغه علما هم پوهه دي نو زموږ خو مولیانو دغه علما بیان کړو اوس دې ښځې له به دا طاقت څوک ورکوي چې تپوس وکړي هغوی د خاوند هم نشي کولی خاوند ته هم دا خبرې نشي کولی او که د خاوند نه وکړي نو خاوند غریب پوهېږي هغه زه الله سره خبر شي هغه دغه وایي چې پراټه پخوو سهار او دا کور صفا کوو زما د رونو زما د مور پلار خدمت کوو بس د هغه دغه پکار دي نور د هغه مخکې دې سره کار نشي چې دا به دین خبره ده که نه ده الله پېژني نه پېژني پیغمبر پېژني خو چې کور صفایي او پراټې مزداري او کور کې د خپلوانو خدمت کوي دې مسلو دپاره د مشکات چې زموږ کوم درسونه دي د بلوغ المرام د عمدة الاحکام هغې ته رجوع پکار د طهارت په مسایلو کې هلته ما تفصیلا دا مسلې